Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear student, welcome back to the HASHIR academy. Pananini topic ki munga the kam che munga the first year the biology awalani chapter shuru kړو پاګه کې munga پرون د سیل د هیستوري په اړه کې خبر اوکړه دغه د انټروډکشن او د سیل تیوري په اړه کې خبر اوکړه بیا پکې munga سیل وال شروع کړو او دغه munga سو انټروډکشن munga کړو دغه کمپوزیشن او دغه فنکشن صحیح شو نن چې کوم ټاپک ته پنننی ټاپک کې مونږه خبره کو زیاتر د سیل میمبرین په اړه کې صحیح شو په سیل میمبرین کې مونږه کوم ټاپکس کور کو پدې کې مونږه د دې انټروډکشن کو چې سیل میمبرین د څه شي د دې د ماډلز په اړه کې خبره کو او خاص کر دا ماډل د دې د سبب په اړه کې د دې د سټرکچر په اړه کې دي مختلفو وختونو کې مختلفو ساينټیسټو چې کوم بایولوژیسټو هغه د دې د سټرکچر په اړه کې خبرې کړې نو دا په اړه کې مونږ وایو بیا د دې کیمیکل کمپوزیشن به وایو او بیا د دې سیل میمبرین فنکشن سره د دې په اړه کې مونږ خبرې کوو صحیح شو اوس د دې لاول څه شروع کو انټروډکشن نو انټروډکشن د دې مونږ په داس طریقه باندې کوو چې دا په اصل کې د انیمل سیلز اوټر موست باونډري دا صحیح شو مونږ پرون ویلو چې په پلانټ سیل کې چې کوم اوټر موست باونډري دا غسل والے دغه شان په فنګل سیل کې هم اوټر موست باونډري سره غسل والے په بیکټیریل سیل کې هم سره غسل والے خو په انیمل سیل کې غسل وال شي نو په دې وجه باندې د انیمل سیل چې کوم اوټر موست باونډري هغه سره هغه د سیل میمبرین صحیح شو اوس د انیمل سیل خو د اوټر موست باونډري ده صحیح شو اوټر موست باونډري اف انیمل سیل صحیح شو دا خبره خو کلیر شو خو د پلانټ سیل د فنګل سیل د بیکټیریل سیل چې کوم نه دا سره د سیکنډ باونډري دا مطلب دا په پلانټ سیل کې په فنګل سیل کې او په بیکټیریل سیل کې د سیل وان نه لاندې د سیل وان نه لاندې صحیح شو مطلب سیکنډ باونډري دا بل خبره دا سیل میمبرین چې د نظم سره تیم دی مطلب نری دی ډیلیکیټ ته مطلب سره نرم دی الاستیک ته مطلب پدې کې الاسټیسټی هم شته او د دې علاوه دا سره د سیمی پرمیبل مطلب دا دی کنه چې بعضی مالیکول د دې سیل میمبرین نه پاس کېدای شي او بعضی مالیکول دا پریونټ کوي مطلب دا پاس کېدو ته نه پریږدي صحیح شو نو دا سره د سره سیمی پرمیبل دی د دې چې کوم تکنس ته نو هغه څومره دی تکنس د دې تقریبا 7 نانومیټر د سره هغه تکنس ته صحیح شو د سیل میمبرین د موږ نور الټرنیټیو نیمز هم وایو صحیح د دې نور الټرنیټیو نیمز کې دي شي د سیل میمبرین د موږ بل نوم پلازما میمبرین هم وایو ځکه دې څه کړی دا کوم چې پروټوپلازم د هغه د پروټیکټ کړی دی صحیح شو د پلازمولیم هم ویل کېږي او د بایو میمبرین هم ویل کېږي صحیح شو نو دا درې نمونه نور دي پلازما میمبرین وته هم ویل کېږي پلازمولیم وته هم ویل کېږي او څه ویل کېږي پلازما میمبرین او پلازمولیم او سره بایو میمبرین سو د درې وانه دي ته ویل کېږي صحیح شو نو د سیل میمبرین په اصل کې سو یو خو سیل میمبرین نوم شو او درې دا شو نو سالور نمونه دي ته موږ دا ویل شو صحیح شو کومه د سیل میمبرین د سټرکچر د ماډل په اړه کې خبرو غواړم نو د سیل میمبرین د سټرکچر سو د درې ماډل ساينټیسټو سو په مختلفو ادوارو کې صدا پیش کړی وي اولنې چې کوم ماډل هغه ته ویل کېږي سینډویچ ماډل دویم چې کوم ماډل هغه ته ویل کېږي یونټ میمبرین ماډل او دریم چې کوم ماډل هغه ته ویل کېږي فلوید موزایک ماډل ته ویل کېږي صحیح شو اوس په دې لیکچر کې موږ زیاتره فوکس وزونګه په دې فلوید موزایک ماډل باندې صحیح شو چې دا پیش کړی شو او د دې مطلب سره صحیح نو دا سره په اصل کې دا د موست اکسپټیبل ماډل دی د پلازما میمبرینو د سیل میمبرین یا د پلازما میمبرین چې کوم د ټول نه زیات مطلب لکه ساينټیست دا خبره سکه ایکسپټ کوي چې د پلازما میمبرین سټرکچر په دا طریقه باندې دی نو هغه سره هغه سره فلوید موزایک ماډل دی سره فلوید موزایک ماډل دی سره صحیح شو اوس دا ماډل پیش کړی چې نو دا په اصل کې دوه ساينټیسټو د نوم سو سینګر او د بل نوم سو نیکولسن صحیح شو نو دیس ماډل واز پروپوزډ بای سینګر اینڈ نیکولسن سینګر نیکولسن دا پیش کړو اوس په دې ماډل د دې مطلب سره فلوید موزایک ماډل مطلب سره صحیح شو د دې ماډل مطلب دا دی کنه چې سیل میمبرین از کمپوزډ اف ټو لیئرز سیل میمبرین د سره جوړ دی هغه د دوه لیئرز نه جوړ دی صحیح شو او دا لیئر د سړي دا په اصل کې د لیپیډز دي مطلب سیل میمبرین چې کوم دی کنه دا د لیپیډ د دوه لیئر نه جوړ دی او دغه د لیپیډ د دوه لیئرونو ته موږ سوای دغه ته ولیکي کې لیپیډ بایلر دغه څه ولیکي کې لیپیډ بایلر دی ته ولیکي صحیح شو او یوازې په دې کې لیپیډ نه دی په دې کې سره پروتین زم دي نو هغه پروتین ته موږ سوایو هغه ته ولیکي کې اسوسییټډ پروتین یا اسوسییټیو پروتین هغه ته ولیکي صحیح شو نو کومه د ماډل شارټکټ کمپوزیشن وګورو نو اکارډینګ ټو د فلوید موزایک ماډل سیل میمبرین د سره جوړ دی دا د لیپیډ د دوه لیئر نه جوړ دی هغه ته موږ لیپیډ بایلر وایو او د دې سره سړي پروتین دی او دغه پروتین د څه ولیکي کې اسوسییټډ او یا اسوسییټو پروتین هغه ته ولیکي صحیح شو
اوس راځو د دې سټرکچر لا ته د دې سټرکچر او د دې چې کوم مطلب کمپوزیشن د دغه په اړه خبره کوي شو نو سیل ممبرین کیمیکلی د سره جوړ دی دا جوړ دی د درې کمپوننټس نه سیل ممبرین کیمیکلی د درې کمپوننټس نه جوړ دی ټیک شو یو ته موږ کاربوهایډریټ دا درې میکرو مالیکول نه جوړ دی د دې نه جوړ دی پلازما ممبرین او یا سیل ممبرین صحیح شو اوس په دې کې د دې کوانټیټي سره هغه مختلف تا د لیپټ چې کم کوانټیټي دا هغه د 20 نه وخت د 40% پورې ده د 40 نه واخله د 20 نه واخله د 40% پورې ده د پروتین کوانټیټي اوس په دې کې سره هغه سیوا ده هغه د 60 نه واخله د 80% پورې ده او د کاربوهایډریټ کوانټیټي په دې کې سره هغه ډیره زیاته کمه ده صحیح شو نو د کاربوهایډریټ په دې کې په کم مقدار کې مونږ کېږي صحیح شو کوم د دې سیمپل ډایګرام ته وګورو کنه نو دا سره د دې د ډایګرام په دې طریقه باندې صحیح شو د دې چې کوم ته کنه یو دالر ده او یو سره یو ډالر دی نو دې ته موږ سوای دې ته لیپټ بایلر ویل کېږي کم چې موږ په بلو مارکر باندې کړل ټیک شو دا زموږ سره دا لیپټ بایلر دی صحیح شو او په دې کې دا کم ریډ کلر باندې دی دې ته موږ سوایو دې ته وایو پیریفرل پروتین او یو پروتین په دې کې څه دا چې دی نو دا د پلازما ممبرین سره دا بالکل پاشه دی نو دې سوال کېږي دې ته ول کېږي انټیګرل پروتین موږ دا خبر کولای شو چې په پلازما ممبرین کې پروتین دوه قسمه دي یو هغه پروتین دی چې هغه د لیپټ بایلر په سرفیس باندې موجود دی او یو هغه پروتین دی چې هغه بالکل د لیپټ بایلر نه پاشي وي ټیک شو نو کوم چې د لیپټ په سرفیس باندې موجود دی لیپټ بایلر په سرفیس باندې موجود دی هغه ته موږ سوایو هغه ته ورکیږي پیریفرل پروتین او کوم چې د لیپټ بایلر نه پاشي وي هغه ته سوال کېږي هغه ته ولکېږي انټیګرل پروتین صحیح شو کاربوهایډریټ په دې کې 100 په سمال اماونټ کې موجود دی او دا په کم پم کې موجود دی هغه راځي صحیح شو خجه لاول پدې کې کم یو کمپوننت وایو لیپټس پدې کې وایي شو نو پدې پلازما ممبرین کې چې کم لیپټ دی کنه نو هغه په کم شکل کې مونږ کېږي هغه د فاسفولیپټس په شکل کې مونږ کېږي خبر یا ساتي په بایو کیمستري کې دا خیر په ډیټیل سره بیا وایو په بایولوژیکل مالیکول کې کم چې دا سیکنډ ایئر د بایولوژي دا سیکنډ چپټر دی په دغه کې د لیپټ زوم سره مختلف قسمونه دي صحیح شو پاره کې یو قسم دی د لیپټو چې پاره کې یو ګلیسرول مالیکول دو فیټي اسیډز او یو پدې کې صحیح یو پدې کې فاسفیټ ګروپ نو یو ګلیسرول مالیکول دو فیټي اسیډ او یو فاسفیټ ګروپ چې کله د څه شي د کمباین شي نو د دې نه جوړیږي د دې نه د لیپټ یو ټایپ جوړیږي او دغه د لیپټ ټایپ ته موږ سوایو دغه ته ولکېږي فاسفولیپټ سو ته ولکېږي فاسفولیپټ دې ته ولکېږي د دې فاسفولیپټ څه دي د دې دوه پارټس دي صحیح شو یو ته ولکېږي هډ ریجن او بل ته څه ولکېږي بل ته ولکېږي ټیل ریجن خبر یا ساتي د هډ ریجن سره دا پولر دی هډ ریجن سره د زوم سره پولر دی کوم چې ټیل ریجن دی دا سره د زوم سره نان پولر دی د دې د سټرکچر موږ په داسې طریقه باندې ډرا کوو صحیح شو نو دا سره د هډ ریجن دی ته موږ فاسفیټ وایو او د زوم سره دا پولر دی او کوم چې د خپې دی ته موږ سوایو د ته ولکېږي ټیلو او د زوم سره نان پولر دی او دا ټیل د سره جوړ دی دا جوړ دی د فیټي اسیډز نه د سره جوړ دی فیټي اسیډ نو تاسو دا خبره به تاسو ته پته وي چې همیشه لپاره کوم د لیپټ چې کوم دی دا صحیح د نان پولر مطلب د پولر سالوینټس کې دا نه ډیزالو کیږي صحیح شو نو هډ د دې پولر دی د فاسفیټ نه جوړ دی او ټیل د دې سره هغه نان پولر دی او د سره جوړ دی د فیټي اسیډز نه جوړ دی د سره جوړ دی د فیټي اسیډ نه او د دې ارینجمنت په داسې طریقه باندې دی چې دا یو لیر او بل لیر سو د یو بل ته په داسې طریقه باندې شي چې د فیټي اسیډ د ټیلز نه دی د یو بل ته د قشنتي مخامخ راغلي دي صحیح شو په دې طریقه باندې دی ارینجمنت شوی دی دویم نمبر کمپوننت په دې کې سره هغه تم وایو کاربوهایډریټ خبر یا ساتي دا په پلازما ممبرین کې په دوه شکل کې سکیږي دا مونږ کېږي صحیح شو دا دریم شکل پکې مونږه ایکستراکټ کړی دی خو بعضې خبرې مونږ دا خبرې مخکې هم کړي چې بعضې خبرې داسې چې هغه کانټیکس ډیپینډنټي مطلب تاسو په کورس کې چې په کومه طریقه باندې لیکلي تاسو هغه طریقه باندې دا یا ساتئ صحیح شو په دوه شکل کې او یا په درې شکل کې څه دا مونږ کېږي صحیح شو یا د پروتین سره اسوسییشن جوړ کړي مطلب یا د پروتین سره دا کمباین شي یا د لیپټ سره دا کمباین شي صحیح شو د پروتین سره کله دا کمباین شي نو دا په دوه فارم کې یا خو په دې کې کاربوهایډریټ په زیات مقدار کې او یا په دې کې پروتین په زیات مقدار کې صحیح شو نو خبر یا ساتي چې کله کاربوهایډریټ او پروتین کمباین شي او په دې کې کاربوهایډریټ کوانټیټي سي هغه سیوي او د پروتین کوانټیټي سي هغه کمي نو هغه ته موږ سوایو هغه ته ولکېږي ګلایکوپروتین سو ته ولکېږي ګلایکوپروتین ته ولکېږي بل چې کله زمون سره پروتین او کاربوهایډریټ کمباین شي خو په دې کې د کاربوهایډریټ کوانټیټي کمي او د پروتین کوانټیټي په دې کې سیوای نو هغه ته بیا موږ سوایو هغه ته ولکېږي پروټوګلایکین بیا هغه ته ولکېږي سو ته ولکېږي پروټوګلایکین یو ځل بیا ریپیټ کوم چې کله زمون سره کاربوهایډریټ او پروتین کمباین شي او په دې کې زمون سره د پروتین کوانټیټي کمي او د کاربوهایډریټ کوانټیټي سي هغه سیوای
نو دغه قسم کمبینیشن ته یا دغه قسم کنجوګیټډ مالیکول ته موږ سوایو دغه ته ولې کېږي ګلایکوپروټین چې کله پکې د پروټین کوانټیټي سیوای او د کاربوهایډریټ کوانټیټي پکې کمای نو دغه کنجوګیټډ مالیکول ته موږ سوایو دغه ته ولې کېږي پروټوګلایکین او ګلایکولیپټ خو آسان دی چې کله کاربوهایډریټ د سره کمباین شي د لیپټ سره کمباین شي نو دغه ته بیا څه ولې کېږي دغه ته بیا ګلایکولیپټز ولې کېږي صحیح شو نو کاربوهایډریټ په دې دریو شکلونو کې سکیږي په دې پلازما ممبرین کې مونږ کېږي ګلایکوپروټین په شکل کې د پروټوګلایکین په شکل کې او یا د ګلایکولیپټ په شکل کې صحیح شو نو مونږ وی لیپټز او یو مونږ کاربوهایډریټ دریم چې کوم کمپوننت هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي پروټین نو خبره سته پروټین چې کوم دي نو اعظم سره دوه قسمه دي الریډي مو خبره وکړه صحیح شو یو ته موږ پیریفرال پروټین وایو او بل ته موږ سوایو انټیګرل پروټین بل خبره یا سته د دې دوه نمونه نور دي صحیح شو کوم چې پیریفرال پروټین دی ته سرفیس پروټین هم ویل کېږي او د ایکسټرینزیک پروټین هم ویل کېږي کوم چې پیریفرال پروټین دی دغه ته موږ سوایو دغه ته ایکسټرینزیک پروټین هم ویل کېږي او د سرفیس پروټین هم ویل کېږي ځکه دا په سرفیس باندې موجود دی کنه دا په سرفیس باندې موجود دی نو ځکه په دې وجه باندې ته سرفیس پروټین هم وایي او ایکسټرینزیک وته ځکه چې دا آوټسایډ موجود دی د پلازما ممبرین نه دا آوټسایډ طرف ته سدي دا موجود دی صحیح شو د دې کار سره د دې کار دا کنه چې دا کار کې د انزایم مطلب پرمیزیز او یا نور د انزایم دا څه کار کوي د انزایم کار کوي صحیح شو او د دې نه علاوه دا څه کار کوي د ریسپټر کار کوي ریسپټر مینز د سټیمولس د ډیټیکشن لپاره څه کیږي دا استعمالېږي نو ایز انزایم هم کار کوي او ایز ریسپټر هم کار کوي صحیح شو دویم چې کوم ټایپ ته هغه ته موږ سوایو انټیګرل پروټین اوس انټیګرل پروټین د موږ بل نوم سوایو د ته ټرانس میمبرین پروټین هم ویل کېږي او د ته انټرینزیک پروټین هم ویل کېږي انټیګرل پروټین ټرانس میمبرین پروټین وته ویل کېږي او د ته انټرینزیک پروټین هم ویل کېږي انټرینزیک پروټین وته ځکه ویل کېږي ځکه چې دا په دې پلازما میمبرین کې څه دننه ننوتی انسایډ دا پلازما میمبرین سره دا موجود دي او ټرانس میمبرین پروټین وته ځکه ویل کېږي چې دا بالکل د دې پلازما میمبرین نه دا پاشي وي دا پاشوي صحیح شو نو ځکه وته ټرانس میمبرین پروټین هم ویل کېږي و د دې کار سره د دې کار دا یو خدا په ترانسپورت کې هیلپ ورکوي څنګه هیلپ ورکوي مخکې وایي صحیح شو دا څه سیل ټو سیل اډهیشن کوي سیل ټو سیل اډهیشن کوي مطلب یو سیل او بل سیل لیول سره څه کوي دا کنیکټ ټیک شو او بل دا څه کوي دا لینکینګ کوي مطلب کمیونیکیشن کوي د یو سیل او د بل سیل په منځ کې چې کله کمیونیکیشن کیږي نو دا هم د دې انټیګرل پروټینز په مدد سره کیږي ټیک شو دا سره دا د پروټینز خبره ده اوس مونږ د دې د فنکشن خبره کوو اولنې فنکشن خو دا دی مونږ الریډي وی چې دا په انیمل سیل کې اوټر موز باونډري ده نو دا څه کوي دا په انیمل سیل کې د سایټوپلازم څخه پروټیکشن کوي اولنې کار د دې سره دا په انیمل سیل کې د سایټوپلازم پروټیکشن کوي اولنې فنکشن د پلازما میمبرین یا د سیل میمبرین اثر هغه د پروټیکشن دی صحیح شو دویم کار چې کوم هغه د ټول نه امپورټنت دی په څه کې هیلپ ورکوي دا په ترانسپورت اف مالیکول کې هیلپ ورکوي په څه کې په ترانسپورت اف مالیکول کې دا هیلپ ورکوي اوس تاسو به ویلي مخکې کنه ویلي خیر زه تر لګ شانسه کوم ریمایند کوم ترانسپورت کیږي زوم په سیلز کې ترانسپورت زوم په سیلز کې کیږي دوه قسمه یو هغه ترانسپورت ته چې پاګه کې د انرژي سکیږي د انرژي کنزمپشن کیږي او یو هغه ترانسپورت ته چې پاګه د انرژي د کنزمپشن ضرورت هغه نه مطلب اي ټي پی په یو کې یوز کیږي په یو کې اي ټي پی نه یوز کیږي صحیح شو نو خبر یا ساتي په کوم ترانسپورت کې چې د اي ټي پی استعمال نه کیږي مطلب اي ټي پی پکې نه یوز کیږي نو هغه ته موږ سوایو هغه ته ویل کېږي پیسو ترانسپورت او هغه ترانسپورت چې پای کې د اي ټي پی کنزمپشن کیږي هغه ته موږ سوایو هغه ته ویل کېږي اکټیو ترانسپورت نو په پیسو ترانسپورت کې د انرژي کنزمپشن نه کیږي او په اکټیو ترانسپورت کې د انرژي کنزمپشن کیږي صحیح شو اوس دا ترانسپورت د میمبرین څنګه کوي نو موږ الریډي دلته کې چې انټیګرل پروټین په دې کې موجود دی کنه انټیګرل پروټین چې کوم تمغه ټرانس میمبرین او یا انټرنسیک پروټین هم وایي نو دا پروټین چې کوم دي کنه په کوم چې پر سیل میمبرین کې موجود دي د دوه قسم دي یو تمغه چینلز پروټینز وایو او بل تمغه سوایو بل ته ویل کېږي کیریئر پروټین نو په اصل کې د ترانسپورت چې کیږي کنه په پلازما میمبرین کې د دې دوه پروټین په معنی سره کیږي صحیح شو چینل چې کوم دي نو دا پیسو ترانسپورت کوي او کیریئر چې کوم دي نو دا څه کوي دا اکټو ترانسپورت کوي صحیح شو اوس د دې مطلب سره چې کوم مالیکول سه هغه زوم سره نان پولري ناغه د پلازما میمبرین نه ډایرکټ پاس کېدی شي خو کوم مالیکول چې سه هغه پولري هغه چارجي نو دا غیر د ترانسپورت لپاره بیا سری ریسپانسیبل دي دا غیر د ترانسپورت لپاره بیا د چینلز او کیریئر سره دا ریسپانسیبل دي دا غیر ترانسپورت بیا د دې پروټین په مل سره کیږي صحیح شو دریم چې کوم کار دی هغه سره هغه زوم سره هغه ته وایو انډوسایټاسیس هغه ته ولې کیږي مطلب چې کله د سیل سم مالیکول سره هغه راځن نه کوي
صحیح شو. نو دې سچلو کې داسې لو چې د دې پارټیکل نه میمبرین څخه هغه چاپیره کې او په ویزیکل کې بن کې او سکی خپل سایټوپلازم ته را دن کې دغه پروسس موږ سوایو دغه ته ولکېږي انډوسایټاسس. نو چې سیل چې کله انډوسایټاسس کې د پلازما میمبرین په مر سره کې ځکه پلازما میمبرین سره د ډاینامیک ته او د لکه الډیو وکنه چې د زم سره الاسټیک ته دا سره الاسټیک ته الاسټیسټي په دې کې شنو په دې وجه باندې سکی د دې فولډینګ کې او د مالیکول را دن کې صحیح شو. اوس کا فرض کا د مالیکول سي د خوراکي او دا سیل را دن کې نو دغه پروسس بیا سوال کېږي دغه ته ول کېږي فیګوسایټاسس دغه ته بیا ول کېږي او که فرض کا دا سي دا کم میټیریل مطلب لکه دا په لیکوډ شکل کې بیا نو دغه ته بیا موږ سوایو دغه ته ول کېږي بیا پینوسایټاسس دې ته بیا ول کېږي صحیح شو. نو دا فیګوسایټاسس او فینوسایټاسس چې کله کېږي نو د سبب مر سره کېږي د سیل میمبرین په مر سره کېږي صحیح شو. د دین علاوه دا سیل میمبرین په دې باندې موږ کنه په دې باندې پروتینز لګېدلې نو په دې کې دا پروتین د څه کار کوي د ریسپټر کار کوي او ریسپټر تاسو پته را سټیمولس کې دا ډیټیک کې او دا غي نورسته بیا سکیږي په دې کې انټراسیلولر پاثوي سکیږي هغه اکټیویټ کیږي او بیا هغه یا میټابولیزم کې یا جین ایکسپریشن کې یا نور اکټیویټیز هغه کوي صحیح شو. نو دا ایز ا ریسپټر هم کار کوي صحیح شو. او اخیرا چې کوم فنکشن نه دا څه کار کوي دا ایز ا ریکګنیشن سایډ کار کوي مطلب په دې په سیل باندې سره کېدلی یو داسې قسم مالیکولز په دې باندې لګېدلي کنه چې په دې باندې زموږ چې کوم ایمون سیستم دی هغه د سیل پیجن چې دا زما خپل سیل دی او دا زما پر د سیل دی شو. د دې د ټول نه بیسټ ایگزامپل سره ام ایچ سی د دې ایگزامپل سره زم سره ام ایچ سی دا سره دا د دې ټول نه بیسټ ایگزامپل دی. ام ایچ سی زم سره داسې مالیکول دی چې دا په هر یو سیل باندې سیدا موجود دي او د دې ام ایچ سی په مدد سره زموږ چې کوم ایمیون سیستم دی زموږ چې کوم وایټ بلډ سیل دی هغه زموږ سیل پیجن چې دا زما خپل سیل دی او دا پردې سیل دی صحیح شو. نو دا څه د څه په مدد سره ام ایچ سی نو دا سکه زموږ ایمیون سیل چې کوم دي نو هغه سکه هغه زموږ د باډي کوم خپل پروتین دی یا کوم خپل سیل دی دا هغه سکه دا هغه پېشن کې دا هغه ریکګنیشن کې صحیح شو. نو دا نن پورې دا لیکچر سو دا کمپلیټ شو. سیل میمبرین موږ دا هغه انټروډکشن کو دا هغه د ماډل کمپوزیشن او دا هغه د فنکشن په اړه کوم خبره کړه زه سره ټکه کې متاز د دین اسکرین شاټ واخلئ او ان شاء الله تعالی په نیکسٹ لیکچر کې به موږ بیا د سایټوپلازم په اړه خبر کوم. نو دا غي پورې دا لیکچر سره دا پوره د ان شاء الله په نیکسٹ لیکچر کې ملاقات کوو. تھینک یو سو مچ.